السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ټول ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه به امیرې د تاکال نو یاره کومه لانجه او کومه غویمه چې شروع کړله د خلکو د احتجاج وغیره خلک پرې ډېر زیات پریشان دي. تاسو به وختن ما د احتجاج ویډیوګانې د هر څه به هم کتلي. په دې کې ډېر ملګري چې کوم دي یاره ټوټل پولیسو ته کنسل کوي یاره چې مثال په طور باندې دا ګڼي چې یاره د لاس ګوتې چې کوم دي دا به یو شی دي. نو تاسو چې کله د لاس به د ګوتو اندازولی نه یوه داسې چیته یوه دنګه که نه یوه غټه یوه وړه ده دا پکې وي. نو هغه ملګرو ته صرف دا وایو چې یاره بالکل بد شوي دي، ډېر زیات ظلم ورسره کړی دی. ډېر ملګري پکې دا وایي چې یاره دا خو د افغانستان او د افغانستان ایجنټ دی. یو ملګري پکې بل هم یو ویډیو ما ته رالېږل و چې یاره زمونږ په پاکستانی دی او په افغانستان کې بیا پولیسو وال ټکول ورسره کوي. وایي هغه پولیس ورته دا هم وایي چې یاره دا د پاکستان دی چې څومره هم خو ربوی نه ووهئ. لکه مطلب دا دی چې دا کس ووایي دا پاکستانی چې کوم په افغانستان کې نیولی دی. نو یو څو ملګرو ما ته ټلیفون وکړو چې یاره دا امیرې تاکال چې کوم دی دا خو د افغانستان نه ده سره چې دا څه وکړو ښه وکړو. به هر حال هغه د هغه خپل کار دی چې یاره قانون ورسره څه کړي دي بلکې بد یې کړي دي. زه به ووایم خو دا بد چا کړي دي؟ صرف د تاکال د تاڼې چې کوم ایسچو دی د تاکال تاڼه چې کومه ده لکه مثل په پېښور کې به څومره تاڼې وي بې شماره تاڼې به وي د هغې به مختلف ایسچوګانې. اوس آیا هر ایسچو د یو شان شو چې یاره هر ایسچو به د یو مجرم سره داسې سلوک کوي څنګه چې د امیر تاکال د تاڼې والا چې کوم د امیر تاکال سره دا سلوک وکړو. به هر حال د ویډیو مقصد صرف دا دی چې ملګرو څوک هم چې کنسل کوي نو که چېرته ته کنسل کوې اول کنسل په کار نه دی، خو بیا هم که څوک د ډېر د سوخه کنسل کوي نو یاره ټول پولیس ډپارټمنټ چې دی کنسل کول نه دي په کار. ځکه چې تاسو ته ما لا وویل چې یاره د لاس دا ګوتې مې یو شان نه وي. دې کې پولیسو کې ښه بد شته، ښه بد پکې دی. زه به دا ووایم چې یاره ښه به پکې ډېر وي بد به کمتر وي. ده لکه د تاکال د ایسچو چې شوده شو د ده سره چې دا کم ګنران دي وغیره چې یاره لکه هغه ته به دا لوزونه هم ویلي چې یاره ستا په خور څوک تاسو به ټول پوهېږئ چې یاره ستا د خور سره دا غلط کار وایي چا کړلی نه. هغه بیا د یرې نه دومره د وهم د واش نه هغه لیږې وایي یو ته وغیره. دا سوال اوس ډېر بېهوده سوال و او دا په کار هم د ده نه و چې یاره ته په کوم قانون کې ته د ده نه دا تپوس کوې چې یاره په لایو ویډیو کې لکه مثال ته ریکارډینګ کې د هغه نه د کپړې ویستې دي بربنډ کړی دی بیا ورته وایې چې یاره ستا په خور څوک ختلي وو. نو دا څومره بده خبره ده، څومره سپکه خبره ده. نو ملګرو ته خواست دا دی صرف چې یاره احتجاج هم پکار دی، هر څه پکار دی بالکل، خو د ټوټل پولیسو ته چې کوم دی دوی ته کنسل کول نه دي پکار ځکه چې دا مختلف قسم وي او مطلب دا دی چې لکه ټول پولیس چې دي دا یو شان نشي کېدی. نو دې کې ډېر زیات فرق دی. نو که تاسو ټوټل مثال په طور باندې چې کار د تاکال په تاڼه کې شوی دی او ته کنسل ټوټل پولیسو ته کوې نو دا د دوی لکه بې حرمتۍ کې مه ځکه چې دا د دوی ډېر زیاتې قربانیان دي. دا خلک یادوي چې یاره کله په وطن جنګ شي په ځمکه جنګ شي وغیره نو قربانیانې پکې زیاتې د پولیسو اهلکارو او خاص د KPK پولیسو تقریبا زیات په زه ووایم. نو به هر حال د لاس ګوتې ټول یو شان نه که څوک هم کنسل کوي لاول کنسل په کار نه دي، خپل د قانون په طور چې کوم تپوس دا کول په کار دي چې یاره د سره دا ظلم زیاتی شوی دی د دې تپوس دې وکړی شي. او وزیر اعلی دوی ته هم زموږ دا خواست دی چې یاره باقاعدې د هغه ته انصاف میلاو شو چې یاره داسې د ولې کړي دي یاره د ایسچو هم نشه کړي او که ولې یاره لکه داسې خو چېرته په پیله ځل د مجرم سره داسې وشو ځکه چې نور کله خو چېرته داسې نه شي د مجرم سره که نه دا په پیله ځل باندې وشو. ویډیو چې څومره مخکې شیر کولی شئ ملګرو ویډیو سره مخکې شیر کړئ.